ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېرو درسونو کې موږ او تاسو په یو شمېر مباحثو باندې بحث وکړ او پوه شوو. په لومړي مبحث کې قدرمن لیدونکو زه راځم د فوتوشاپ د مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې څنګه کولی شو چې یو شمېر اجسام حذف کړو یا هم د خپل تصویر څخه یې له منځه یوسو. د مثال په ډول مثلا په دغه تصویر کې که چېرې تاسو ګورئ زه غواړم دغه یو تکسچر یا دغه یو جسم یا شیپ زه حذف کړم. څنګه کولی شم؟ نو د دې کار دپاره زه راځم د لسو ټول څخه استفاده کوم، پولیګونل یا هم خپل لسو ټول هر یو چې تاسو انتخابوئ. زه پولیګونل اخلم او راځم همدغه جسم چار چاپېره کې همدغسې ترسیمات ترسره کوم. دغسې د جسم ما انتخاب کړو چار چاپېره. راځم ایډیټ برخه کې فیل برخې باندې کلیک کوو او ټول د ده پر ځای کانټینویر باندې کلیک کوو او نارمال سایز صحیح ده او پیسټي مثل زه چې پرې کلیک وکړم تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو دلته زموږ او ستاسو دغه جسم حذف شو، خو یوه ستونزه چې رامنځته شوه هغه تاسو وګورئ زموږ او ستاسو د دغې تصویر څخه یوه برخه یې دلته رامنځته شو. ولې؟ ځکه دا موږ او تاسو سره دغه تکسچر په دغسې ډول سره کار کوي چې د ده تر څنګ دا شناسایي کوي. هر هغه جسم چې د ده سره نږدې هماغې نه موږ او تاسو ته یو د هغه حذف شوي جسم پر ځای هغه اضافه کوي. نو څنګه کولی شو چې دغه اوس له منځه یوسو؟ نو د کار دپاره بیا هم هماغه د پولیګونل ټول څخه استفاده کوو که نو د لسو ټول څخه استفاده کوو ډېر په اسانۍ سره. مثلا زه راځم دغه سطحه اوس بیا هم د فیل څخه په استفادې کانټینټویر باندې کلیک کوم. وګورئ تقریبا هغه جسم موږ او تاسو ته حذف شو. دغه ځای هم که چېرې تاسو غواړئ چې تقریبا پاک شي یا یې حذف کړئ راشئ فیل برخې ته څو ځلې دا کار تکرار کړئ تاسو ته هماغه جسم حذف کېږي او له منځه ځي. مثلا راځو په دغه تصویر کې زه راځم د کنټرول مثبت علامې څخه په استفادې دا لږ څه نږدې کوم. څنګه کولی شو له ده څخه دغه یو تابلو حذف کړو؟ نو د کار دپاره د لسو ټول څخه زه استفاده کوم. مثلا غواړم چې دغه یوې زه حذف کړم. راکړئ چې زه دا ډیسیلټ کړم ځکه لږ څه وران لاړه. کله مې چې دا انتخاب کړ راځم ایډیټ برخه کې او فیل باندې کلیک کوم. همدغه سیټینګز یې تاسو ته وګورئ تقریبا لږ څه ښه شو. که چیرې غواړئ دا نور هم حذف کړئ یا هم نورې هم د دې څنډې پاک شي نو تاسو کولی شئ دغسې بیا هم راشئ فیل برخې باندې کلیک وکړئ اوکې ووهئ. آهسته آهسته څو مرحله یا څو وارې دغه عملیه تاسو تکرار کړئ ستاسو هغه تصویر کوم څه چې تاسو غواړئ هماغه حالت ځان ته غوره کوي یا هم ترسره کېږي. نو تاسو کولی شئ له دې طریقې څخه په استفادې دغه چاره ترسره کړئ. مثلا تاسو وګورئ دا څنګه کار کوي. هر هغه ما مخکې هم ویلي چې هر هغه تصویر تر څنګ هر هغه تکسچر چې موجود و هغه موږ او تاسو ته حذف کېږي او له منځه یې وړي. نو موږ او تاسو بعض وخت په یو تصویر کې یوه څنډه چې ډېر زموږ او ستاسو اړتیا ورته نه وي هغه موږ او تاسو ته ریموف کوي یا یې هم حذفوي. نو قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې مبحث. تاسو ته هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ درسره او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ښې چارې.